وایي چې روژه د کور کلي مزه کړي، روژه د کور کلي مزه کړي، د پردي ښار څه پېشمني څه ماښامونه. دا نن یو ډېره زیاته منفرده روژې ماتې ده. تاسو کتلی شئ دا دی ماته روټۍ چې څه ورته ویل کېږي ثناء الله دې ماتې روټۍ ته؟ دې ته دا مومندان تیارېږي نه؟ دا مونږ ته نن د عبدالرحمن طرف نه روژې ماتې راغلی ده، نو اوس پته به یې لګي چې څه دي. ښه دا دي چاولې، دا شوې چاولې، ټیک شولو. دا روټۍ دي، دغه امرود او دغه مڼې دي، دا تاسو کتلی شئ. دا دی شربت، شربت ورته هم راواړوه. دا شو شربت او هغه سالن شو، او د سالن سره دغه پیکوړي دي. نو تاسو به وایئ چې یاره مثال اسما داسې روژې مات دی، بیا په داسې کبل کې، په شګو کې او په داسې شاړه کې، نو د دې یو بیله مزه وي، د دې یو بیل خوند وي. او پکار ده چې تاسو دا روژه نه ده، دا یو ځل راځي په کال کې، دغه 13 ورځې یقین وکئ. تاسو که وګورئ که نه، نن چې دی نو 22مه روژه ده، د چا 21مه، د چا 22مه، او د چا به اختر اول راشي او چا وروسته. اختر ته ورځې لنډېږي، او وایي چې اختر په هغه چا اختر وي د مینې یار چې په څنګ کې ژوند کوي، نو اختر ته ورځې هم نږدې دي. خو دغه روژې ماتې نه دی، دا مړه داسې بیا کله راځي. ژوند ډېر زیات مختصر دی، او په دې مختصر ژوند کې تاسو روژې ماتې چې کوئ که نه، دا مه ګڼئ چې یاره مثال مونږ له په قالین روژې ماتې پکار دی، مونږ له په بنګله کې پکار دی، او مونږ له په بوفې سیسټم پکار دی، مونږ له په هوټلو کې پکار دی. همداسې روژې ماتې هم کله د خپل ځان دپاره راجوړه کړئ. یقین وکړه هغه چې کوم تاسو بوفې سیسټم، چې کوم تاسو د هوټلو سیسټم یادوئ که نه، چې د هغې نه د دې کې ډېر زیات سکون او مینه نه وه که نه، نو بیا ووایه یاره اسما تاسې ګپ لګو. خو ګپ نه لګوم، اوس خو ګپ په موډ کې نه یم، ځکه روژې ماتې ټایم دی، ماښامې دی، او اذان ته بس لږ وخت دی. الله دې ستاسو په ژوند کې، ستاسو په مال حال کې، او ستاسو په عزت کې برکت واچوي. الله دې تاسو کامیاب کړي. سره زما او سره زمونږ ریلیټډ چې څومره هم میلمانه دي، ملګري دي، کور دی، کلی دی، الله مو کامیاب کا. مونږ به ځان ته روژې ماتې دغه تیاري وکړو، او دغه روژې ماتې مې هم تاسو سره شریکوله. دې ته ویل کېږي ثناء الله پینډه، مړه تن اوس دا نامه هېره شوه. دې ته ویل کېږي پینډه، او دا مومندان ډېره ښه تیاروي. او مروت هم ښه تیاروي، خو عبدالرحمن وایي یاره دا زمونږ د مومندانو پینډه ده. نو دا یې 2-3 روټۍ راخیستلې دي، په غوښه کې ښه ښایسته سرې کړي دي، پستې کړي دي، او دا به نن دا پینډه نه دی ثناء الله، دا به ډېر خصوصي کس خوري، او دا به ډېر خصوصي انسان وي چې دا پینډه د هغه په نصیب شي. بس الله پاک دې راته ژوندی لري، او الله پاک دې راته بریالی لري، الله پاک دې راته کامیاب ساتي. ستاسو سره چېرته چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ. په الله سپارم، د الله په امان.